ولې نه سر که ستاسو اجازه وي نو زه یو شعر ووایم. چې شی کوې ویم که شعر دې وویلو که نه ویم ویم مړ به شم خو اجازت به دله در نه کړم د شعر ویلو ځان پوهېږه ګورې. پلیز مسټر ویکي ته دا ووایه چې په دنیا کې د ټول نه غټ او تکړه انسان څوک دی؟ په دنیا کې د ټولو نه غټ او تکړه بنده هغه دی چې چا سره ډېر مال او دولت وي، ګاډي او بنګلې وي. Oh no, not at all. Mr. Charlie, you please. سر زمونږ په کلي کې د ټول نه تکړه سړی چې کوم دی ګلاب شیر کاکا دی چې د هغه غوین کله بیمار شي که نه نو هغه بیا یو په خپله کوي. Oh no, please. Yes, Miss Gulbadan, tu وایه. سر په دنیا کې د ټول نه تکړه زما پلار دی. نو هغه څنګه؟ ځکه چې هغه زما مور سره ډېر په خندا او په خوشحالۍ ژوند تېروي. ستا مور شیشه که ده څه؟ نه زما مور ته په ټول کوڅه کې خلک هټلر وایي. No, please, ته غلی شه. Mr. سپین tu وایه. ماسټر صاحب زه خو دا وایم چې تکړه سړی او بهادر سړی هغه دی چې هغه د مشکلاتو مقابله وکړي، د مشکلاتو نه ونه تښتي او د صبر نه کار واخلي. تاسو ټول پوه شئ او که نه؟ Yes, very good, excellent. بلکې په دنیا کې بهادر او تکړه سړی هغه دی چې بل انسان د مصیبت نه او پریشانۍ نه خلاص کړي. دا د یو مشهور سکالر د خولې گفت دی چې نوم یې دی ګولډ سمیت. واه ماسټر صاحب واه ویم خدای راستی ماسټر صاحب ډېره قیمتي خبره دې وکړه. ماسټر صاحب چې په ګاډۍ کې یوه بجه شي نو هغې کې انګریزۍ ته څه وایي؟ Oh yes, it is 1 o'clock. ماسټر صاحب چې په ګړۍ کې 1 بجې شي نو دا د څه ټایم یې؟ Oh no, my friends, لنچ ته پوره 15 منټه پاتې دي. اوس د ټیبل وخت دی. ماسټر صاحب نه رښتیا سر ټیبل وایي میز ته و میز جوکرم شته دی خو هغه کاڼي دی او دا یې مني. ایک دایا ورشه ورته وایه نه راکړي چوټي نن به خورپېتي. ویم چې د غټو ورجو دیګ مې که نو ته مې پکې وراچولې وې ښه مې پکې لړلې وې د اوبو چاټی. غله کېله خېټو هر وخت خېټه کې لګیا یې خوی کنم نجهتای لاسه کاتی راسیه. Okay. Miss خاطره you. سر زه سر د دې خو هسې مر وختي بي پي لو وي هسې نه چې کیجوالټۍ ته ورسي. وایم دومره قسمت به م چېتی چې یوه پکې کمه شي. سر زه یو شعر ووایم اوس. Please. سر شعر عرض دی چې ستړي ژوند د شوګیرو مې خپه نیولې ستا په تمه. خدای دې راولې دلبره زه هم ستا لارو ته ګورم. Okay, students, مشره جی جناب نه رښتیا سر زه لږ لایبررۍ پورې ورځم. ټیک شو ته به کلاس کنټرول کې. Okay, students, زه راځم بیا. تاسو بې فکره اوسئ جناب نه رښتیا سر تاسو څه ویر شوی. Bundir di tutti canu cercate baba nam kari ti nam kari parcha
غلی شه ماستر صاحب را روان دی very nice, very nice. Please. تاسو خپل لنچ انجوای کړو؟ Very good. Okay, please. مشره ته دا وایا چې شوګر کین څه ته وایي؟ سر کمرشل نه دې سوال جواب ورته نو دوی په دې جماعت کې ناستو دوی خو به چېرته کې یونیورسټۍ کې وو غلی شو بس خواندو ته تکړه یو زه یې ته دومره کمزوری ښکارم جناب نه رښتیا سر شوګر ویایو چینو ته و کین ویایي اخلو چې را یاد شو کین ویایو د ګوجر او کین لای مونږ را کین دی هغې کې ګوجر موله شوده راوړي Please. Lale, you. से कुर्बान जी जनाब शुगर केन गनी तो वही आओ जी تاسو ما ته دا ووایئ چې راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې تا ته مې مشره دا د چا شعر دی دله کسه دله وکسو دا اوس مونږ باندې چلونه زده کوي سر دا سندره زما هم ډېره زیاته خوښه ده او د دې سندرې د شاعر نوم دی سر ماله نه راځي سر زما هم دا سندره ډیره زیاته خوښه ده ما مه شمېره درګډیم سر زه ووایم راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې دا د حمزه بابا شعر دی Good. Very good. Intelligent. Khitu, what's wrong with you? سر ککی ته مې نظم یاد و جی न जी دا دروغ وي مانه ټافي اغستا سر داسې چل وکړو چې دای ځان ته دلته مخامخ کېنوو دا خو هر وخت لکه د کارغله مرغۍ په جاله کې ټینګې وهي راسن دشمنه داسې غلی شه دا ته کوم داسې خلوخې خو د چولو ګاډي کې د چولو ګاډي ته ولاړ د چولو په تال کې هر وخت لکه د چرګانو ټونګې وې دا وګورئ Mr. Vicky, څه پرابلم دی؟ نو پرابلم سر نو پرابلم مستر صاحب دا د غلو کې هیڅ پرابلم نشته دی او دا په خپله یو پرابلم دی دا یې مانی زما خبرې ته لږ غوږ شئ دا پرابلم تاسو لږ ما ته حواله کړئ چې دا ټول پرابلم یې زه څومره په سکنډونو کې حل کوم او ایکسکیوز می سر ما لږ زر چټي راکړئ زما د انټي سالګره ده زه به هغوی لږ ګفټ اخلم او بیوټي پارلر ته هم تلل غواړي سر زه به مس ګل بدن سره لاړه شم زما هم لږ ضروري کار دی سر نو د هغې خو د انټي سالګیره ده نو د دې د چا واده دی Okay. مس خاطرې دا ووایه چې چکن څه ته وایي سر زما خو جبه اوچه شوه سرې چې د بیوټي پارلر یې اورېدې که نه نو خولې کې اوبه رالي اوس وایي ژبه مې اوچه شوه سر چکن کیونگا اخلی پخلی کو های خیټولو خو هر وخت به خوراکونو کې خیال وي خیټولو سر هر خواته چرګان دي ډېر خو دا بې عزته شو پراته اوس په ډېران دي او مه ورځه نږدې سر چکن چېرته ویلی شي خو نن سبا پې ډېره بده راغلې ده هر سړی ترې نه مخ اړوي څه شی کوې لږ ما ته وګوره ما ته لږ سترګې مې لاو کړه زما په مخ کې د صفدي کاکا زوی چې واده و ناست نه مې غونچل دی ټک والو هغه خو هغه کورني چرګان کورنی دی او که فارمي دی خو چرګ خو دی غلی شو کینو ماستر صاحب ته غوږ شو بس الا خا ماستر صاحب یو Okay, students, my friends,
نن تاسو د A په باره کې سبق ویلې ستاسو نن لفظ A و تاسو ټول ته ښه طریقې سره یاد شو ایکسیلنٹ نو سبا به ستاسو د ټولو دغه یو لفظ وي هغه دی B څه شی دی B ویری ګډ مشره ستا دا کار شو چې ته به د ټول سټوډنټس باندې دا لفظ په ښه طریقې سره یاد کړې ویم آفرین شه ماسټر صاحب ستا منم ویم داسې سړي ته دې حواله کړو چې په خپله د مازغو نه خلاص دی See you tomorrow inshallah. Okay. Okay, bye. دغه دلو کسا وای چې دا بوران نه پټې دمه نو ویل نه مشپش و دوه مانی